بسم الله الرحمن الرحیم. قدم منظم بقوها هنر عسکری تربیت حرکات برابر یولک کرد عمر یولک کرد عمر نزرانی مصوانی ده ایمان جوهر عسکری تربیت حرکات برابر یولک کرد عمر یولک کرد. پولیسو اکاډمۍ تاریخي مخینه 1314 لمریز کال ته رسیږي چې د پولیسو تعلیمګاه نومېده او وروسته د ضرورتونو پر بنسټ په 1343 لمریز کال د پولیسو اکاډمۍ په نامه ونمول شوه. دلیل آمدن ما اینجا شوق و علاقه زیاد به مسلک مقدس پلیس بود که ما اینجا آمدیم به خاطر خدمت به مردم و جامعه خود. بسیار برای ما یک تجربه خوب و جدید بود. اینجا که از چیزی به نام قومی و چیزا وجود نداره، کلگی اینجا با هم برابر و برادر هستیم. اینجا کل چیز طبق تقسیم اوقات 24 ساعته است که سر مسئولین عیار است. نظم و دیسپلین اینجا تمام عرصه ها در اکادمی پلیس حرف اول میزنه. د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی پولیس اکاډمۍ ته د ځانګړې پاملرنې له امله ستراتیژیک او د پام وړ مثبت بدلون رامنځته شوي دي. ما در مدت 4 سال هم مضامین نظامی را فرا گرفتیم، از مضامین سرحدی، جنایی، بخش مسلک خودمون مخصوصا که مدت 2 سال بخش تخصص خواندیم، در مسلک خودمون بخش امنی و در سایر یاد گرفتیم. انشالله آماده خدمت بر وطن عزیز ما افغانستان، بر مردم عزیز ما و در سر تا سر افغانستان، در هر گوشه و کنار افغانستان که باشه ما آماده خدمت هستیم برشون. سابقتان بزلا مایدالیدن شوق بز باریده، خدمت به مردم چون کلی بس، تنها هدف بس خدمت به مردم و کسب رضایت الله پاک پروردگار. څنګه مونږ کولای سو د په ټولنه کې نظم عامه او امن عامه تامین کو او هغه کسان چې د ټولنې کې د عمومي نظم اخلالوي له هغوی سره څنګه مبارزه وکړو، خپل حقوق او د نور حقوق څنګه تامین کو او په دې کې مو دا زده کړل چې مونږ ټول د یو باغ ګلان یو. تر دې دمه د پولیس اکاډمۍ څخه 1326 تنه ځوان افسران فارغ شوي او د ماسترۍ برنامې په لاره اچول شوي دي. امني، جنایي، لوجستیک، ترافیک، سرحدي، بندخونو چارو تنظیم او کمپیوټر ساینس د دې اکاډمۍ پوهنځي دي چې 220 تنه مسلکي استادان د روزلو چارې پر غاړه لري. پولیسو اکاډمۍ د مشرانو په هڅو داسې عصري او پرمختللی کتابتون لري چې ساره یې په ډېرو کتابتونونو کې نه لیدل کېږي. د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی په ځانګړې شفقت او مهربانۍ د داسې عصري او معیاري جومات د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې په یوه وخت د 3000 لمونځ کوونکو د ځایولو وړتیا لري. سن هدف از این نیست که من جنگ ټولنه جامعه خدمت کنم، چون که این یعنی فکر از این خو بیام اینا میشه شوق من این که من این طبیعت معمار ایت کدادی این که من استمانی پلیس اکادمی دا الحمدلله شکر بڑی خوشحال هستم چون که افغانستان ولست این خدمت کنم. اکادمی پلیس با داشتن مجهزترین و بزرگترین تامخانه و تابلوی مناسب غذایی با مشوره تیم‌های صحی در 3 وقت معین در خدمت محصولین می باشد. از سوی هم کلینیک صحی اکادمی پلیس مجهز به طبیعیات مختلف
صحبت دکتران ورزیده بوده و در صورت بروز مشکلات صحی به اسرع وقت و مداوای محصولین و منصوبین آن قماندانی می‌پردازد. خدمات په مختلفو برخو کې دي. موږ دلته مختلف څانګې لرو چې هغه د داخلي څانګه ده، د ستوني پزې بخش څانګه ده، د استوماتولوژي یا د غاښو څانګه ده. په څنګ کې لابراتوار او ایکس ری او فارماسي څانګې موږ دلته فعلا فعال دي. کوم ناروغان چې دلته مراجعه کړي مربوطه ډاکټرانو خانه د درملنه نیول کیږي او که چیرې به داسې وي چې هغه ته تخصصي معاینات ته ضرورت وي هغه موږ بیا د 320 پلیس روغتون ته هغه معرفی کوي یا ریفر کوي. ورزش نیز یکی از بخش‌های مهم زندگی روزمره محصلین بوده و از سوی اساتید مسلکی بخش‌های مختلف ورزشی برای آنان آموزش داده می شود. من ये आरज़ू शगवंडकी हमेशा थी कि इन बखैर गुशन मकतबा होती आलास के इन बिया इन क्रोच इंशाल्लाह पोती वतना खिदमत के इन शायगरा व नी आरज़ू शगवंडकी हमेशा थी इब्राहिम बबख्श में पुलिसा دیگه همی بود که مکتب آلاس کردن و به طور معزد و امتحان انداتن و کامیاب بودن تا سهمیه و امه ولایت کامیاب بودن و آتن به اکادمی پلیس.